مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبوي سيرة سيد الكونين والثقلين محمد په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورونو دغار حنين دغار هغه حالات بیان معلومات چې دی صلی الله علیه وآله وسلم حنين په شیله کې د کرنینو د طرفانو څخه حال مبتلا د مکه مکرمه د کښتې خواته شروع او دغه ذکر شوی بیتونه رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم پر میدان یوازې ولاړ دی او نارې وهي ترڅو چې دغه عباد الله د مکه مکرمه یعنی زما طرف ترافي اې د الله بندګان رضی الله تعالی عنه وايي یو وخت چې موږ دغه شیطان واورېده او په ظاهر مسلمان شوی دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پلار د احد په غزا کې د مسلمانانو د طرفه وجل شوی و کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مدینه منوره و طرف راوتلی دی چې په مناسب وخت چې د خپل قوم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې هم د دې د پاره راوړي چې د خپل پلار بدلا او انتقام په نن ورځ کې واخلي صدیق رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه و وسلم چې یوازې ولاړ او یوازې جنگ کوي کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره مخامخ شو الی عباد الله شیبه چې خنجر سره دی خپل قوم د اویا نفر سره کولو د پاره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وتربت ورغه پر سر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شیبه ولیدي چې د امن او سلامتیا پاچا څه خبر دی شیبه ویل چې دنیا رسول الله غواړم چې تاسو څخه دفاع وکړم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي دلته دغه تاریخ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خبر معلوم دی صلی الله علیه و آله وسلم یې ورځ د ارتګار پر اجداء العلاق لاس ورکشاوه او هغه وخت خلق او د الله څخه اعلان کاوه چې د امن او سلامتیا پاچا راغلی چې دنیا به عدل او انصاف رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې لاس راڅخه علیه و آله وسلم ارهابي علیه الصلاة والسلام کسان چې صلی الله علیه و آله وسلم او محبوب ارهابي تهمت او توشیبه دلته ودرېدي او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه دفاع کوي منورې پلار کې اصلا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وجود د پاره راغلی چې د مسلمان تجارت په قافله کې د شام څخه راتلی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابو بکر صدیق رضی الله علیه و آله وسلم یا هم ناری وهي الی عباد الله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم आवाज هغه شاو خوا په میدان جنگ کې موجود صحابه کرامو لکه ابو بکر صدیق عمر فاروق صلی الله علیه و آله وسلم هجرت رضوان الله علیهم واورید چې دی صلی الله علیه و آله وسلم پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راوګرځي او مگر د اصحاب کرام مسلمان نه پوهېده چې څه وخت د شلو زرو نفرو په مقابل کې صلی الله علیه و آله وسلم
پر هغه معلومه لار د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره نامعلوم مهاجرین او د علیه الصلاة والسلام دلته نو بالکل حال نور معلومه دي چې کله او ثواب ورسېږي یا نو د مدینه منورې مسلمانانو څخه روایت کی وایي مصعب بن عمیر رضی الله تعالی عنه دا ځای کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د رسول الله صلی الله علیه و وسلم و استقبال سره کیږي دا د لپاره د کفار رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مقام او درجه انا النبي لا كذب احترام د مدینه منورې و نور خلق ته ورشکاره کی په دغه وخت کې الله صلی الله علیه و آله وسلم د مسلمانانو تعالی کې څونه ځای الله صلی الله علیه و وسلم د غاتر ریکارډ او عباس رضی الله تعالی عنه صلی الله علیه و آله وسلم چې چا به کوي یوازې دا نه چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د خپل رب څخه حاکم او اشتنور هم دي او وی فرمایي او دا ټول مسلمانان اللهم انزل الله علیه و وسلم ملګری الهي ستاسو نصرت را نازل کړه نو دا چې عباس رضی الله تعالی عنه راغلی رسول الله صلی الله علیه و وسلم د پراتک ډیر خوشاله وکړي دا هغه هم راوتل ځکه عباس رضی الله تعالی عنه داخل ول اواز د منورې د پاره ټول عربو کې صلی الله علیه و آله وسلم رضی الله تعالی عنه د اواز په باره کې وایي د جاهلیت په وختو کې عباس رضی الله تعالی عنه چې د مکه مکرمه او شان درلود مدینه منورې ته او د پاره چوپانان درلود علیه و آله وسلم چوپانانو په شان او پسنه د مکه مکرمه څخه د مکه مکرمه ولاري تکتل نور خلق چې په مافشل خپل چوپانان وشته نه پر به سلیه جل چرای ولې مگر عباس رضی الله تعالی عنه چې د بیعت د سوارلسم کال دلته په مکه مکرمه کې به وړي ته وخت او ورناري او دغه کال د هجرت اواز درلود رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اواز مبارک فرمایي د میاشتې درویش تاریخ عباسی فی المعرکه علیه و آله وسلم الف رجل منورې ته راورسېد یعنی په جنگ کې د عباس اواز معلومه وي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هجرت نو اوس چې عباس رضی الله تعالی عنه راغلی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې د هجري کال شروع بلل کیږي زما او اصحاب ته ورناري سبب ده عباس رضی الله تعالی عنه په لوړ اواز په نارو شروع هجرت او مسلمانانو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه او بیا مدینه منورې ته او د مسجد نبوي و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا ورته وویل واصحاب سمره ورناریکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې مقصد یې هغه درخت رضی الله تعالی چې د حدیبیه په ورځ مدینه منورې ته هغه درخت لاندې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره بیعت کړی صلی الله علیه و آله وسلم حضرت عباس رضی الله تعالی عنه څنګه چې ما پښین سو یا اصحاب سمره او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم نه درخت ملګرو هغه بیعت متصو طرف ته رهیس ځینې اصحاب کرام چې هغه د بیعت په ورځ ګډون او اشتراک کړی وو بیل یو یو دغه ناره واوري چې د یوې درختې په سر کې ورته راګرځېدلو یې شروع وکړه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم دراتک غواړي چې خپل وعده وفا وکړي او پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راټولېدل دغه د اصحاب کرامو د بیرته راګرځېدو حال ځینې هغه کسان بیانوي چې په دغه جنګ کې حاضر وو او د هغه اصحاب دي چې را رهید یو نفر چې د اهل شجره څخه او په لوړ اواز نارې کړ یا بني قیله یعنی وخت چې دغه ناره واورېده اوښ یې داسې تیز رهید چې د قدرت نه درلودي چې خپل اوښ ودروي او راویږي دغه قبیلو ته نو دوی ځینې راوغورځېدل او اوښ یې پرېښاوه بني قیله په جنګ شروع وکړ نو يهودي نارې نو د بیعت الرضوان خلق هذا حیرت انګیزه چابکي سره راګرځېده چې بیان یې نسم کولای یعنی او دغه ویل لبیک یا رسول الله لبیک یا رسول الله رسول الله صلی الله علیه و وسلم چې دوی په کوشش کاوه چې خپل اوس راوګرځوي خو د اوس راګرځولو قدرت مسلمانان چې ورته رسیدلي تر او سترګې را حمله او د اوس څخه راوګرځي اواز د الله اکبر ناره شروع شوه ترڅو چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم پر شاوخوا د دغه مسلمانانو پر رسول الله صلی الله علیه و وسلم پراتک د خوشحالي تکبیرونه شروع
چې سره یو ځای شو د شلو زرو نفرو سره جنگ کوي داسې جنگ شروع شو چې د انسانانو تر خیال او تصور لوړ دی رسول الله صلی الله علیه و آله چې د حالت لیدلې دي وایي او محبت سره په والله دغه سلو نفرو داسې جنگ کاوه چې هیڅ شی مخته نه وای درېدلی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وحی په نور کې پټ دغه سل نفر په هغه شلو زرو نفرو کې چې د سورۃ وجنه کوي په 3 نمبر آیات کې فرمایي مخته نشي درېدلی ان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين صلى الله عليه وسلم والملائكة هم جنگ کوي هم اداره يعني بشكل هم هغه الله همت او شجاعت چې سل نفر دي د شلو زرو په مقابل کې جنگيږي او صالح مؤمنان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ملائكه کومکون کوي نو ځکه حضرت علي رضی الله تعالی عنه وايي کوم وخت چې مسلمانان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ځکه موږ په هدو چې هغه عليه الصلاه والسلام په بني عمرو ابن عوف او شجاعت خاوندي او دا تشتي او نه بیریږي په میاش کې د دوشنبه ورځ د حضرت علي رضی الله تعالی عنه دغه قول رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په باره کې نه دی بلکې دا خبره عامه کړې ده چې په ټولو جنگو کې همیشه دغه حال نور معلومیږي چې کوم یو شدت په وخت کې صلی الله علیه و آله وسلم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته او نو په دغه عمر هم دغه سلو نفرو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د شجاعت او ثابت پاتې کېدو په واسطه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر شا جنگ کاوه چې کوم یو رسول الله په دغه سلو نفرو کې دوی ښځې هم موجودې وې چې یوه یې ابوبکر رضی الله تعالی عنه ولاړ شو او بله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې خپل خاوند ابو طلحه سره ملګری و ټول خلک پوس و دغه ښځو جنگ نه کاوه رسول الله مګر د رسول الله صلی الله علیه و سلم سره ثابته پاتې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د سلیم سره یو خنجر ورسره منورې ټول رسول الله صلی الله علیه و سلم د استقبال او شراغلی د فار راغلی دي په دغه خنجر څخه خوشالي ورځ و چې د مدینه منورې په مشرکانو څخه یو څوک راځي سو نصیب وشرم سبحان الله مسلمانان پر رسول الله صلی الله علیه و سلم راټول دي مگر دغه او هر یو ثابته پاتې چې زما سره دی بلار بیا سلیم ورسول الله صلی الله علیه و سلم ته وویل قبا کې اجازه راکوي چې دغه تشدید کسان داسې ووجدم او رسول الله صلی الله علیه و سلم په قبا کې څلور ورځې تیر دوی څنګه تا په دغه حال کې یوازې شنبه رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل او په دغه ورځ کې د قباء مسجد جوړ دا په دغه جنگ کې د مسلمانانو مسجد دی چې په اسلام کې جوړ په دغه ورځ کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې اول کار د کفارو منور کې کړی هغه د مسجد جوړول او د وجلو شاهدان درلود اسلام کې د وجل سوي سړي سامان او مشترکات کوي مسجد یوازې د منځه ځای نه دی د انس بن مالک رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې یوازې ابو طلحه مسجد د جرګو او مشورو مرکز د شلو نفرو کفارو سامان او جهاد د پاره د لښکر یوازې د شلو نفرو کفارو ټول مرکز دی تر هغه وروسته د مهمو انصارو تناره کول شروع مرکز دی یا معشر الانصار یا معشر الانصار د استوګنی مرکز دی بیرته د مسلمانانو د مسلمانانو د پاره عام او رئیسي مرکز او شدید جنگ شروع هغه د جوړولو څخه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وجنگ توکل صلی الله علیه و آله وسلم اوس جنگ مسجد جوړ کړي او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مکه څخه یو مټ الله عز وجل د سوره التوبه او یو کفار مخانه آیات کې دغه مسجد په اړه کې فرمایي د کفارو د لشکر د هر فرد وسترګو ته ورسېده من اول يوم د خپل سترګو په مشغول تقوم فيه او د دې طرفه د مسلمانانو حملې پر شروع دا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وویل یعنی خامخا محمد رب دې قسم وي چې کفار ماتي د اول ورځ څخه هلته په حوازن کې داسې قتل اول جنه شروع دي چې د مالک ابن عوف هیڅ وزرت نه د بانزه د پاره ودرېږي چې سلو نفرو دي داسې مسجد کې داسې خلک دي چې دوی دغه وخت الله جل جلاله د طرفه او نجاحت او بری
کومک او معجزه را نازل پاکونکي چې هغه د اسمانه څخه د ملائکو نزول او د خټو مسجد د اسمانه څخه ملائکه را جوړول په کار کې رسول الله صلی الله علیه و سلم او ټول اصحاب کرامو پس له بدر څخه دغه یوازنی جنگ دی چې ملائکه پکښ راځي رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په حدیث شریف کې راغلی دی چې مسلمانانو دغه ملائکه د سیاحي په شکل ولیدي او پنځه وايي موږ په اسمان کې یو سیاحي ولیدل چې د ځمکې ته راځي صلی الله علیه و آله و سلم او په وادي حنین کې سره وپاشل شو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وموږ ته راځي او ومولید چې کارونه میرجان و ترتیبول او صحابه کرام وايي چې موږ د دغه مهاجرو د ډیروالي په سبب چې خپل کالي ځینې سندل کوم وخت په کالو کې رسول الله صلی الله علیه و آله فقط دغه حال ولیدي چې دا د جمعې ورځ بیا ولیدي نو یو بنی زیات خلک رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ما ماګان ابلکو آسان سپارجي هغه هم د اسلحه او تور سره را کفارو چې په هغه رسول الله صلی الله علیه و وسلم او اوس ویني چې دغه لوی لشکر او ډیر ډلې په دې حال کې دي چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په شروع ورکنجوغو د ملائکو په دغه جنگ کې جنگ او وهل نه دي کړی لکه په بدر کې چې کړو د مدینه منورې خلک د دوی راتګ د کفارو په زور ډېر وردنه ایستل او د جنگ د میدان څخه د جمعې لمونځ کړی دی هغه لکه څنګه چې الله جل جلاله د سورۃ التوبه په 15 او 16 نمبر آیاتو کې فرمایي ابن زراره رضی الله تعالی عنہ خپل کور کې وکړ اذ اعجبتكم كثرتكم فلن تغني عنكم شيئا نو د دې جهاد څخه علماء وايي چې د جمعې د مانزه د شرطو ثم وليتم مدبرين يعني خامخه مگر الله جل جلاله ذات سره په ډیرو ځایونو کې کومک کړی دی د خلقو تعداد یو سلويشت وای د حنین په ورځ نو بیا به یو سلويشت نه کله چې تاسو ډیر والی تاسو په تعجب کې واچول نو هغه ډیر والی تاسو هلته شي داس یو بل صحیح حدیث يعني د دشمن حمله نه در څخه وګرځولې او مقاصد جماعي په هغه اول منځ کې چې په مدینه منوره کې د رسول الله صلی الله علیه و حال کې شاو وګرځول چې کشته دل ثم انزل الله سكينته على رسوله او اوس وعلى المؤمنين عليه واله وسلم وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين او بیا الله جل جلاله صلى الله عليه واله وسلم د جمعې د منځ او المؤمنان نازل کی او د جمعې او الله جل جلاله داسې لشکري د ملائکو را ولېږلې چې تاسو نه لیدلې سلو نفر او عذاب یې ورکړي وهغه کسانو ته چې کافران شوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کافرانو سزا نو دغه خطبه هغه اولینه خطبه لشکر چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شرق د طرف راغلی شروع څخه د اسلام او مسلمانان د دوی په جنوب غرب کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هوازن لشکر پر درې طرفه چې په دیار کې د بنی سالم ابن عوف یې وویل ځینې و نخلت او دغه ځای او ځینې وادي او تاس په مابین کې دي نو هغه کسان چې او تاس ته تشدد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو ډله ولې او دغه ورځ مشر د ابو عامر الاشعري رضی الله تعالی عنه صلی الله علیه و آله وسلم دغه ډلې او د کفارو په مابین کې یو څه جنگ وسو مدینه منوره چې کفارو سخت ماته وخوړه او دا په دې جنگ کې ابو عامر الاشعري رضی الله تعالی عنه شهید شو بدغه رسول الله صلی الله علیه و سلم یو بل د هغه کفارو په ولې منورې کورونه او تشته د خوشالۍ په خندا تشددل خلقو کې یو غم درې ابن الصماء انجلو هغه سپنجري قانون د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په استقبال کې د مسلمانانو څخه یو ځوان ولوي اواز سره ویل چې دغه ځوان عمر شپارس کال علينا من ثنيات الوداع ابن رفيع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع او مسلمان فکر وکړي چې المبعوث فينا چې په بنجان کې الامر المطاع او اشتر مهار وی او کشف المدينه مرحبا يا خير داع اوس چیرې بیا يا رسول الله عليه وسلم چې په دې کې جاوه کې سړی دی ابو بکر نو یې اوس چوکي درې پیغام ناشتي ضعیف سړی دی یو سل او شپېته کال عمر دی دوی په خپل نور ژوند او عمر نه غواړي
ربيعه بیا ځوان او بیا تجربه دی د اول وار دپاره په جنګ کې ګډون کوي حتی په توره سره د وهلو طریقه هم پوره نه ده زده توره یې پورته کړه دوره یې پر اوږه ووهله څرنګه چې د دوره یې د هډوکي زاړه هډونه وه او غوښه یې هم نه درلوده تورې تاثیر نه پر وکړ د 130 کلو وچ هډونه دي او عمر یې هم په جنګو کې تېر شوی دی دې وارې هېڅ تاثیر نه پر وکړ درید وخندل او ویل ای وراره نوم دې څه شي دی ځوان ویل ربيعه ابن رفيع الاسلمي درید ویل یا ربيعه ما ستاسې د ښځو څخه دفاع کړې ده مګر بیا هم راسه چې د وهلو طریقه در وښیي که ته غواړې چې څوک ووهې پر هډوکي یې مه وهه هډوکي نه ماتېږي د وهلو ځای دغه دی د سر او اوږو په مابین کې خپل مغزي ته یې لاس ونیو اوس د وهلو ځای وښیي او ویل دغه ستا توره بېکاره ده ورسه هغه زما توره راواخله د زین په شا کې پرته ده ربيعه هم هغه د درید توره راوړه درید ویل پر دغه ځای مې ووهه بیا نو ولاړ شه مور دې خبره کړه چې ما درید ووژي ما همیشه د هغو څخه دفاع کړې ده ربيعه هم توره واخیسته څرنګه چې درید وښولې وه هغسې یې ووهه او ویې وژي ربيعه پس د جنګه و خپلې مور ته دغه کیسه وکړه مور یې وژړل او ویل چې ده درته وویل چې ما ستا د ښځو څخه همیشه دفاع کول تا څنګه وژي ربيعه ویل نه زه د ده په کیسه خبر وم او نه د ده په خبرو پوه شوم چې دی څه وایي مور یې ورته وویل د جاهلیت په وختو کې زه زما مور او زما خویندې بندیانې ونیول شوم او هغه څوک چې موږ یې خلاص او ایله کړو هغه دغه درید ابن سمه و ده وساتلو ربيعه ویل زه څه خبر وم که زه په دغه قصه خبر وای ما به نه وای وژلی مقصد دا چې د درید ابن سمه آخري حال دغه و چې درته بیان شو اوس چې دغه 100 نفره مسلمانان پر 100,000 کفارو غالبه او کامیابه شوه د مسلمانانو د لښکر هغه نور تښتېدلي نفر لا تر اوسه نه دي راغلي هغه بیا ډېر وروسته هغه وخت راغله چې دغه 100 نفرو په میدان جنګ کې غنیمتونه ټولول مقصد دا چې و دغه 100,000 نفرو ته چې یې ماته او شکست ورکړي هغه فقط دغه 100 نفره وه دا د الله جل جلاله قدرت و چې د حنین په ورځ ښکاره شو کوم وخت چې بیا کفارو شکست وخوړي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه 100 نفره امر کړه چې اوس غنیمتونه پرېږدي په کفارو پسې ورهیسي هغه تعقیب کړي دغه خبر چې کفار مات شوه په کراره و هغه نورو تښتېدلو مسلمانانو ته ورسېدل نو هغو هم په بیرته راګرځېدو شروع وکړه په دغه وخت کې چې مسلمانان کفار تعقیبوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه وکړه چې خالد ابن ولید چیرې دی پسې وګورئ او پیدا یې کړئ په دغه وخت کې چې اصحاب کرام په خالد رضی الله تعالی عنه پسې ګرځي د کفارو مشر او عمومي قومندان مالک ابن عوف وهغه ځای ته ورهیدی چې هلته د ده مات سوي لښکر سره یو ځای کېږي هلته ورغلی غواړي چې خپل لښکر بیرته سره یو ځای او منظم کړي او بیا د حملې دپاره راوګرځي په ده پسې د مسلمانانو څخه هغه د بني سلیم د قبیلې چې د مدینې منورې مسلمانانو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په استقبال کې ویل او ټول مسلمانان مالک ابن عوف د خپل لښکر ډېر نفر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینې منورې ته داخل شو خو ویلې د هر بني سلیم قبیله ورته ولاړه ده د کلي مشرانو به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ونیول او غوښتل به چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی سره پاتې هرې قبیلې خپله اسلحه او تورې یا رسول الله خاص ډول زموږ سره پاتې چې په دغه به پېژندل کېده چې دا فلانۍ قبیله ده او مناعت ده دغه د بني سلیم قبیلې خپلې نیزې د اسانو پر سرو ایښولې یعنې نفر لرو په دغه پېژندل کېده یعنې اسلحه لرو مالک ابن عوف چې پوښتنه وکړه چې دا څوک دی چې زموږ مخ ته ودرېده ویل دا بني سلیم دي ویل د دوی څخه مه کوي هم د ډېر مال او شتمنۍ خاوندان نه ابن عوف د دوهم وار دپاره دا تمنا او ارزو درلوده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لښکر هم د ده په کور کې واړوي
په دغه نو وخت د انصار د انصارو مالک پر ابن هر کور عوف چې به راغلي، طرف پورې هیڅ وه چې هغو هغو به د د اوښ نیزې ګیزه د ونیول زانو تر شا او پر ویل اسانو به یا ایښودلې. رسول الله مالک عدد پوښتنه وکړه عدې چې دا څوک او دي؟ مناعې ته ورته راځه. وویل سوه چې مګر دا د رسول الله یثرب صلی څخه الله د علیه و محمد وسلم ورته صلی ویل الله علیه و وسلم وسلم دا اصحاب خپله د مقصد نو ځای د ته دوی ځي. څخه هم مه بیرېږي. دا د بیا الله هم جل مالک د جلاله نور د لښکر طرفه په یو امر ځای کولو کړی او ده ترتیبولو چې هغه مشهوره ځای ته ولاړه شي چې د کوم چې مسلمانانو زما یوه د بله ډله هستوګنې تیاره دپاره شوه هلته چې دغه د ډله الله مهاجرین وه عز وجل اراده او دوی سوې بیا نیزې د اسانو خلکو به هم ترپژو اوښه ایښول پرېښول. او بیا د چې دې به ډلې پر بل مشر او کلي قومندان راغلي بیا به زبیر خلکو اوښه ابن ونیول العوام او رضی رسول الله الله تعالی صلی الله علیه و آله وسلم مالک ورته ویل ابن عوف پرېږدئ بیا پوښتنه دا وکړه امر کړی چې شوی دا ده. څوک دي؟ خلکو به هم پرېښول مالک ویني چې دغه او ډله د هغه واقعاً یې نورو هم څخه فرق اوښه لري خپل اختیار ته او د پرېښول. نور لښکر پر یې قسم تګ نه ته مجبوره معلومېږي. کول او ورته یې وویل راګرځول چې دا د هرې اهل خواته چې مکې تله څخه د دې د خوښه وه. محمد پر صلی هر الله کلي چې به علیه راغله وسلم خلکو به اصحاب غوښته چې اوښه ونیسي. یعنی مهاجرین مګر رسول الله صلی الله مالک علیه و وویل آله په وسلم دوی کې ورته هغه ویل نفر چې پرېږدئ. ژړه لنګوټه یې اوښه تړلې ده رهي وه څوک دی؟ تر څو چې وایي د دا دغه زبیر اوسني ابن مسجد العوام نبوي دی. و ځای مالک ته وویل ورسېده تښتي چې چې زبیر اواره او راغلی خرابه نور مځکه نو وه زموږ طاقت او دا ختم دی. مځکه د دوو هغه یتیمانو لښکر یې نه کوي پوره او هلته چې مالک اوښه ابن په خپله عوف چوکه او ملګري یې بیا رسول په الله تېښته صلی الله علیه و آله وسلم شروع په سپور وکړه. دی نه ځینې کښته کېږي. فقط د زبیر اوښه رضی بیا الله ولاړه تعالی شوه. عنه د یو نامه څه او ولاړه راتګ څخه او شاته وډېرېده یې وکتل او بېرته طائف ته راوګرځېده. وتښتېده. او مګر پر په هغه خپله اولني مالک ابن ځای عوف بیا په چوکه طائف کې یوې منطقې ته پر دغه وتښتېدی مبارک چې او لیه مشرف ورته ځای ویل کېږي چې او الله هلته جل یوه قلعه جلاله درلوده. د نو په دغه لیه ځای کې مبارک وتلي قلعه ته کړي او ورغلو. مشرف کړي د وو. هوازن دلته نو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او طریقه سره ماته او شکست چې دا منطقه د رسول مګر الله څرنګه چې صلی د الله علیه هوازن و د آله لښکر وسلم شمېر د او ماماګانو ډېر د زیات بني نجار او دوی د فورو فقط د سره وو. خپلو ځانو په او دا خلاصولو د مشغوله الله وه. د عز ښځو وجل او توفیق کوچنیانو وو مالو چې او اوښ ته یې حیواناتو واخلي. وتښتولو ځکه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم دا خوښه وه چې د خپلو ماماګانو سره نو واړوي. ټول د او جنګ پر د علیه میدان پاته الصلاة والسلام په ښځې او نزول کوچنیان دوی مکرم پسونه او شي. اوښان ټول خلک پاته پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راټول دي او خبرې ورسره کوي. هلته صحابه هر یو وایي چې زموږ خالد کره بن راځه. ولید رضی الله تعالی خو ابو عنه پیدا ایوب کړي انصاري چې ټوله رضی الله بدن یې تعالی په عنه زخمو ډک په تلوار او وینې راغلی ځینې او د بهیږي. رسول الله هلته صلی یو الله اوږد علیه و آله چوک و. وسلم دی سامان رضی الله یې تعالی د عنه اوښ څخه ته واخیستی او پر هغې خپل کور ته تکیه یې ننیستی. څرنګه چې ډېره وینه رسول تللې الله وه صلی د الله ذوق علیه و څخه آله وسلم پوښتنه حرکت وکړه نسوای چې زما سامان چیرې دی؟ رسول الله صلی الله ابو علیه و آله ایوب وسلم رضی الله تعالی عنه او دی وویل رضی هغه الله ما تعالی خپل کور ته عنه پر یوړ. دغه حال و. رسول الله صلی رسول الله الله صلی علیه الله علیه و آله وسلم وسلم کالي ځینې وکشه او پر مع زخمو یې رحله ورتوکي یعنی او لاس سړی پر د خپل تېروي. سامان سره وي. څو ټوله زخمونه یې نو په دغه د رسول الله صلی الله علیه و رسول آله الله وسلم صلی الله علیه و آله شرف وسلم ورته وویل د ولاړ ابو سه یا ایوب خالد انصاري او رضی الله تعالی عنه عنه په نصیب سو. تعقیب یې کړه او ویې شړه. اسعد ابن هغه خالد زراره رضی الله تعالی عنه عنه چې څو راغلی لحظې د د مخه رسول پر الله هغه حال صلی الله و چې علیه و آله حرکت یې وسلم نسوای اوښه کولی خپل کور اوس ته پر بوتلو. آس پور سو چې او بیا په نو کفارو د پسې اوښې ورهیسو. روزنه د هغه دا سره وه. هم د حنین په غزا کې رسول الله د صلی رسول الله الله علیه و صلی الله آله علیه و آله وسلم یوه چې بله دا معجزه معجزه چا ده ده؟ چې پر خالد رضی الله ورته تعالی وویل عنه ښکاره چې د دوو یتیمانو ده. د جنگ د جریان په وخت ولی کې او متصرف رسول الله څوک صلی دی؟ الله علیه و آله د وسلم یتیمانو ولی پر یوه راغلی. ښځه ورغلی رسول چې الله صلی خالد الله ابن علیه ولید و آله رضی الله وسلم تعالی وفرمایل عنه وژلی و ځکه او خلق سهراني پر ده. راټول و. هغه ویل رسول یا الله رسول صلی الله علیه و آله دا وسلم مځکه یې پوښتنه بې قیمته وکړه ستا. چې څه پېښه ده؟ رسول الله خلق صلی وویل الله یوه علیه و ښځه آله ده وسلم چې خالد وفرمایل ابن ولید یا وژلې ده. په قیمت یې غواړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ځکه یې ځینې ورځینو رانیول. هغه او د نفرو ته مځکې چې قیمت د ده علیه الصلاة والسلام حضرت سره ابوبکر ملګري صدیق وه رضی الله تعالی عنه په ورکړ. خالد پسې ځان ور بیا نو ورسوي رسول الله او صلی ورته الله ووایه علیه و آله چې وسلم رسول امر الله وکړ صلی چې الله پر علیه و دغه آله مځکه وسلم دي مسجد د دې جوړ څخه منع کوي چې کوچنی په مدینه منوره کې دغه اوسنی مسجد چې تاسې یې وینئ او رسول لمونځونه الله پکې صلی ادا الله کوئ. علیه و آله د وسلم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اولنی مسجد پر دغه مځکه جوړ شو. دا مسجد غنیمتونه راټولوي. پس له بیت الله د حنین الحرام څخه غنیمتونه په داسې د ډول مځکې سره پر وه. مخ هغه اته زره مبارک ترین مشرف ترین مسجد ډېرو دی کوچنیانو چې پر دغه مځکه جوړ څلېرویشت زره
او دغه مځکه د دغه مسجد لپاره د الله جل جلاله خوښه او اختیار ځکه یو خپل اختیار ته پرېښود مالک ابن عوف دا شیان د دې لپاره راوړي او راوستلي وه پر دغه ځای چې لښکر یې شکست ونه خوري
نو پر دغه ځای د مسجد نبوي د جوړېدو سبب او سبب هم دغه چې دغه ځای الله عز وجل او د هیڅ شي پروا نه دغه مسجد د پاره نو د حوازن ټول مالونه د مسلمانانو په لاس ورغله په دغه پاک رسول الله صلی الله علیه و وسلم امر د جوړولو کار چې ټول غنیمتونه دي جعرانیه ته څنګه چې مخکې مو درته وویل رسول الله صلی الله علیه و وسلم د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه په کور کې نو ټول انسانان او حیوانات هلته بوت ابو ایوب رضی الله تعالی عنه کور دو منزله نو رسول الله صلی الله علیه و آله انسانان او حیوانات جعرانیه ته بوت لسی ځکه ابو ایوب رضی الله تعالی عنه یا رسول الله دا نه مناسبه چې تقریبا او یا کال عمر دی ناره وهي او واي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یا ابا ایوب ما ته خلق راځي صحابه کرام او خلق ملګری رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خور نه لري بکشته و اوسېږه موږ د خور نه دی اوریدلی ابو ایوب رضی الله تعالی عنه هم وايي ما ورولي او هلته د مسجد د ډیرو زاروی په سبب یې د بنجانو د ځای اصحاب کرام کار او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورته څخه د مسجد په کار رسول الله ځکه الله جل جلاله چې زستا د دې لپاره را استولي رسول الله صلی الله علیه و وسلم وشذ توویل الله عز وجل د سوره هود په یو شپږم آیات فرمایي هو أنشأكم من الأرض دغه شیما رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یعنی هم دغه الله تاسو څنګه پیدا کړی یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اعمار او آبادی طلب څخه دغه شیما عمر الله جل جلاله او د خپل مور سره او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم روزنه کول په جوړولو او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مسجد جوړولو په وخت کې ګرځاو صحابه کرام رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نو بيشنو ويل او شاهد اللهم لا عيش الا عيش الاخره نو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مهاجره فعلى ما رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثابت کی د اصحاب کرام سره کار کاوه نو د علیه الصلاه والسلام به هم ما پر غاښ د دوی سره وایه کوم وخت چې ما په شاګر زولې پر غاښ تاسو به وایه اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للمهاجرين والأنصار دا ما خوري ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم خپل پټو الله جل جلاله د سوره یاسین په شپږ نمبر آیات کې فرمایي وما علمناه الشعر وما ينبغي له شیما د بني سعد د قبيله ذکر وخلق چولي د رسول الله صلى الله عليه وسلم د بني سعد د قبيله شعر نبي ورشوري ټول هغه بندان چې د بني سعد د قبيله څخه نو کوم رسول الله صلی الله علیه و وسلم د عزت لپاره شعر وایي خطا او بیا رسول الله صلی الله علیه و وسلم په شعر کې به هم خطا وایي زما سره دې او کبیر رسول الله صلی الله علیه و وسلم شیما سره د خپل شعر او قبیله سره عادت درلودي حتى هغه شعرونه چې د صلی الله علیه و وسلم په وخت صلی الله علیه و وسلم شیما او خلق به الله تعالی علیه الصلاه والسلام او هدیه او کبه وغوښته چې وایي په عزت او مسلمان بواوش دا د رسول الله صلی الله علیه و وسلم درجه د مسجد شیما چې به مسلمانانو شعر وایي چې د علیمه السلام لور هم ورسره وایي مګر د سورات د مالک د طرفه رضی الله تعالی عنه وقصه تراسي کوم وخت چې د حوازن قبیله ماته او شکست علیه و سلم ټول نفر یې پر دې نسو کامیاب چول هم کار ورسره کاوه ډېر نفر یې طائف ته ولاړ ورته کولې ځینې سره وپاشل شو صحابه کرامو بنجان ونیول ډېر کوشش کاوه چې د بنجان په جمله کې یو رسول الله صلی الله علیه و سلم کار کوي او دوی ناس چې د اهل طائف څخه په کار کې دا هغه سراقه ابن مالک دی چې د رسول الله صلی الله علیه و سلم د هجرت په ورځ رسول الله صلی الله علیه و سلم پسیو او غوښته چې د قریش د انعام اخیستلو لپاره رسول الله صلی الله علیه و سلم ونیسي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه ورځ ودته د خیر دعا وکړه زما سره ستاسي د نبی د طرفه د امان لیک را سره دی رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي افسوس پر عمار دغه الهي کارو ته وګورئ د نن ورځ څخه یې اته کاله د مخه د رسول الله صلی الله علیه و سلم د خپل ځان لپاره د امان لیک اخیستی او نن د هغه لیک ثمره خفين په جنگ کې صحابه کرام ول هغه د امان لیک کوم دي اوس نو
د ورځې کار وکړو او د شپې رسول الله صلی الله علیه وسلم د استراحت لپاره د ابو ایوب الانصاري رضی الله تعالی عنه وکړ ځکه د ده علیه الصلاة والسلام د استوګنې ځای ابو ایوب او د ده ښځه چې لوړ اوسېده دوی وایي زموږ سره دا بیره وه كموش كرفي أو دربي يوسف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتكتيج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم د هجرت په ورځ وسراقه ابن مالک ته امان ورکړی رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تراوز د احترام او يا رسول الله او محبت په سبب دغه نفر وایي چې ستاسو طرفه د امان لیکل مشته یو تکلیف پیږي ایا رښتیا دغه ستاسو طرفه دی موږ د ابو د پاره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفرمایي هغه ماتو او به ټول بر ووفاء يوم بر ووفاء نن د وفاء ورځ نن د وفاء ورځ نن ورځ کورونه بلکې د سراقه او خشب په واسطه د هجرت په ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم له تکلیف ورکړي پس ابو ایوب رضی الله تعالی عنه وايي موږ به ورتلتک بل شي نه درو لکه څنګه چې د مخ مدرته وویل د غنیمتو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امر په جعرانه صلی الله علیه و آله وسلم یا رسول الله او ډیر لوی رب ورول او موږ لوړیو ځکه اته زره یوازې شې موږ د شپې نه غواړو چې شپې جوړ کړو یا حرکت تر حساب او د تیر شپې قسم نو یې د لشکر ډیر نفر پر دغه غنیمتو پیرداران مقرر چې تل وړ او د پیردارانو مشر یا قومندان صلی الله علیه و آله وسلم الغفاری مقرر قبول کړه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ابو ایوب رضی الله تعالی عنه وايي نو ویشل موږ به د شپې چې د طائف د محاصره څخه فارغ صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ورغله دغه غنیمتونه دي هغه پاته خوړل دي چې بیا زه تصرف پکښ کوم ایوب په دغه وخت کې چې مسلمانانو د غنیمتونه والسلام د مسلمانانو قواوي او لشکر د کفارو د تعقیب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره یو ځای کېده خواړه ورولېږل ځکه غنیمتونه ټول او جنگ خلاص ګټ کړي و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم لشکر سره یو ځای او وسلام د لاس وهلو خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه او زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه یا رسول الله د کفارو د تعقیب څخه فارغ او خواړه دې بیرته راولېږل بیانو او موږ په هغه کې ستاسو راشد وهلو يعني خلول اثر ونجد طائف محاصره او غزا په حقیقت کې د حنین د غزا عبارت ما قسم ذي علماء دغه د طائف محاصره او جهاد الاسوه بل غزا مگر دغه غزا د حنین د غزا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل او دغه غزا په دې سبب پیښ شو چې د حوازن او تشتدل خلک او زد خپل عمري قومندان مالک ابن عوف سره په طائف کې یو ځای او سره جمع شو ابو ایوب وايي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او تر دغه ورځې چې د حنین د جنگ سره فارغ الله علیه و آله وسلم او غنیمتونه په جوړانه کې سره یو ځای او د مسلمانانو لشکر سره یو ځای او منظم شو چې درته وایم د خپل لشکر سره علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قومندان د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه مکرمه کې پاتاسو دا پس له هغه چې الله جل جلاله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په معجزه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مسلمانانو لشکر وطائف ته ورسېد په مکه مکرمه کې مگر د طائف خلق ترڅو کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره طائف خپل قلاوي ته امانتونه د حقوق ومالکانو ته ورسول خواړه او ارتزاقي مواد سره جمع په شهر کې بغیر چې په دې ډول سره د محاصره امانت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لشکر د طائف قلاوي محاصره اوس رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اراده وکړه چې د اهل امانتونه ورسلم کړه یا مسلمانان سي یا امانت نه دی پاته یا جنگ در سره کوي نو یزید ابن زمعه رضی الله تعالی عنه د خبرو د پاره ورولي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه یزید رضی الله تعالی عنه هم د هغو د قلاو او طرف ته رهیس او المال را امان ساکي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره یو ځای او ملګری یزید رضی الله تعالی عنه شو د مخصص رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پیغام ورولي په خوا کې زید بن محمد ورته ویل کېده او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اهل بیت تخوف رضی الله تعالی علیه الصلاة والسلام په کور کې قاتل هم
حذیل ابن ابي صلت مکه مکرمه ته یزید رضی الله تعالی عنه صلی الله علیه و آله وسلم او سفیر او کورنی راوي قاصد او سفیر زید ابن الحارثه هم مکه مکرمه ته ولاړ او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د مسلمانانو کرام چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم صلی الله علیه و آله وسلم زوجه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ام کلثوم چې دغه خلک پر جنگ ټینګ او ام ایمن او نه غواړي چې خبري وکړي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مسلمانان امر الله تعالی چې ځانونه د هجوم او حمله لپاره آماده کړي په مکه مکرمه کې پاتې په دغه وخت کې چې مسلمانان خپل ځانونه آماده کوي دراوتونه یزید رضی الله تعالی عنه قاتل حذیل ابن ابي صلت د قلعه څخه راووتی غواړي چې د مسلمانانو د لشکر معلومات وسلم پر آس فوردی بیغمه دی د د په فکر هر وخت چې وغواړي په ځغستا د قلعه نه رضی الله تعالی عنه زوجه دلته بیا یعقوب ابن زمعه رضی الله تعالی عنه ولیدي عبد الله ابن ابي بکر د هغه وجل سوي یزید رضی الله تعالی عنه کورنی هم د شاده طرفه ورغلی او ځان یې وقلات نږدې او عائشه او بیا یې پر دغه قاتل الله تعالی عنه د شاده طرفه حمله وکړه او رستبه د اسماء رضی الله تعالی عنها د مخ و طرف ته وځغسته چې د هغې د مخته د مسلمانانو لشکر وو هغه ونیول په هغه وخت د یزید رضی الله تعالی عنه قاتل د مسلمانانو سره بندي ورغلی هغه دغه د هغه مشعور شاعر امیہ ابن ابي صلت نو حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها صلی الله علیه و سلم د هغه په باره کې فرمایي رضی الله تعالی عنه او مدینه منوره ته لاړ مسلمان سوی و دغه تبو او اختصو او يعقوب ابن زمعه رضي الله تعالى عنه ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم تورغلي او يا رسول الله دغه هو زما رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تورغلي او تاسیته وشي دانو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دعا وکړه ویل الهي مدینه ومشتدات محبوبه ابن ابي صلت محبت د مکه سره او یا تر محبت دانو د مسلمانانو د پهلوانانو څخه او پیمانه کې برکت آماده کړه او پر قلعه حمله غواړي چې د ویلاري ورننوځي وګرځوي مګر اهل طائف تر دغه شوشته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند د یوې مرحله بیان پای ته ورسېد صحابه کرام یې ځکه چې ژوند ته چې مسلمانانو هغه خپل حمله نکړه پوره او دغه پر شاته مکه مکرمه د دعوت مدیر رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو څو کارو سره امر وکړ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرف د طائف او مریانو ته ضرورت وینم اول د اعلان په مقصد او مفهوم هر مری چې د قلعه څخه راوځي هجرت په باره کې موږ هغه وخت خبرې وکړې چې مسلمانانو د اول وار د اعلان په سبب ته هجرت وکړي نفر مریانو په هر طریقه سره هجرت په باره کې مختصر مسلمانانو ولشکره دونه وایم چې په دې جمله کې جل جلاله دین او عقیده تر هر شي مقدس کړي یو مریی وو چې د قلعه و دیواله ته وختي او عقیده او د هغه ځای او خرابې په واسطه د قلعه د دیواله څخه لاندې ځکه تر اکشته سو بیا نو ځکه مسلمانانو ته ځان او جاه کم ارزش او قیمت نه لري هغه ګردی ارغړی پر مسلمانانو دا پرکړل کیږي چې د دین او هغه وختو کې هم دغه ارغړی شیان او نور درنو شیانو د پورتکولو د پاره استعمالېږي تجارت او دغه ارغړی ته په عربي کې بکره ویل کیږي څنګه چې دغه مریی دغه ارغړی په کومک راکښته سو رسول الله صلی الله علیه و سلم دغه مریی چې معنوي قوت څخه هغه د سالم عقیده او په حق دین کې پروت دی او بل د هغه څخه داو چې د طائف د قلاو پر شاوخوا تیره او پنجدار اوس په اندازه سره چې امت د طائف د قلاو پر شاوخوا ډیر تیره اوس په متابعت وکي دا د دې لپاره چې اهل طائف پر بل خوا ونه تشتي ځکه هغه تیره اوس په د دوی او د دوی د اوشانو او آسانو په پښو نه وتلې او په کومه اندازه سره چې ملت د اخلاق د طرفه فاسد وي د اوس مینونه هم دغه مقصد لپاره استعمالېږي نو د طائف پر شاوخوا دغه مینونه ورته وپاشل شو وطنونه هغه طرف یې خالي پرېښاوه چې پر هغه طرف د مسلمانانو لښکر پروت هغه هم د دې لپاره چې مسلمانان حمله پر وکړي شاهد د تاریخ واقعا سره اهل طائف
په لښکرو او مینو محاصره شو. دوهم وارده مسلمانانو حمله پر وکړه. د عقیدې دوهمه حمله یې هم د هغه وشو د ویشتلو په سبب ناکامه او مادیاتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنگ نور ملتونه او وطنونه به د ځان تابع ګرځي، دشمن و تسلیمېدو ته مجبور کړي، امر وکړي چې باغونه یې ورقطع کړي او تیزي سره د خرابۍ د انګورو ډېر باغونه درلودل. ویل دغه درجې ورقطع کړي، د هغه خرابي او بربادي باغو په قطع کولو شروع وکړه. دلته نو د طائف د مشرانو څخه یو نفر چې عبد یالین نومېدی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نفر راولېږي. د خرابۍ په طرف تګ دا هغه عبد یالین دی د تاریخ په یاد چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د غم تر کال وروسته طائف ته د دعوت دپاره ورغلی. نو ځکه الله عز او وجل د طائف د هغه اول نفر سره چې ولیده هغه دغه عبد یالین او وطن سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت یې رد کړي او بیا یې مریان او هلکان وګمارل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ډبر وو. ژوند او عزت اوس هغه عبد یالین د طائف د مشرانو اوله مرحله کې او دا خو هم درته معلومه ده چې د طائف او صدر عمومي مشر او رئیس عروه مکې مکرمې څخه و مدینې منورې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت په دغه وخت کې په طائف کې نو او کافي دلیل اردن ته تللی وو په ظاهر او ښکاره سره هلته یې د ځینو جنګي مشرانو چې من جدید او دبابات ویل کېده جوړول سلاح په یو پټ چې دغه شیان د هغه وخت ثقيله اسلحه په حقیقت کې او اهل طائف پر مسلمانانو د حمله نیت او اراده درلوده. غوښتل چې دغه ثقيله اسلحه ورته برابره کړي. نو دغه عروه بن مسعود او د طائف یو بل مشر د ثقيله اسلحه د جوړولو د ذکر دپاره شام ته تللی. دلته دغه ټوله واقعې د هغو په غیاب کې مسلمانانو ته آزارونه ورکول. عروه بن مسعود صلی الله علیه وسلم ابن عوف هم توادي لیکن اوس په هیڅ بد نه نو د طائف مشرتوب وعبد یالین اوس به رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه عبد یالین ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته نفر ورولېږي. ویل یا محمد صلی الله علیه وسلم چې موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت څخه را معلومي او کوم کامیاب شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټول اصحاب کرام د جمهوریت قطع کولو کې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم یې هم باغونو پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم ملدعینا ابن حزم کرام د دې څخه رسول الله صلی الله علیه وسلم او په ابو بکر صدیق رسول الله صلی الله علیه وسلم د احمد مطاع نوم پر اشتیر او په ورسته کې مسلمان تر ټول اصحاب رسول الله هم د الله علیه وسلم ته او د مکه مکرمه فتح ته رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه هم د الله تعالی عنه د خلافت او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او تاکید یا رسول الله په ورسته اجازه راکړه چې خبرې ورسره وکړم مثلا او ما وجله رسول الله صلی الله علیه وسلم رئیس او سردار کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر رضی الله تعالی عنه خلیفہ خبرې ورسره وکړه او پرجینا ابن حزم چې د خلق د المنزل امامت اول امان رضی الله تعالی عنه او دای حالت دنه وقلات ورق په هغه صحیح حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کما د ځان د پاره خلیل پیدا کولای د جنگ طاقت نه لري د ځان خلیل کولای وای چې په حنین کې په اوله حمله مات شو او واقعا هم الله عز وجل په خپل احسان سره ابو بکر رضی الله تعالی عنه دغه امتیاز او سره د جنگ کولو طاقت نه لري. ابو بکر رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ملګرتیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اخلاص یو نمونه او خبرې ټول د مسلمانانو بلکې خپل روح او مال د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ملګرتیا او د هغه د پاره قربانول. موږ ولیدل چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل ان شاء الله تعالی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام تعلیم الاسلام رادیو ستاسو د ذهنونو روښانه کوونکی د اسلام د مبارک دین بشپړ تعلیمات 9.9 FM کندهار
د اسلام د مبارک دین زرینې پلوشې په شیبه اسلامي تعلیمات یوازې د تعلیم اسلام رادیو څخه نبوي احادیث د هلو او خوښیو ترک د نبوي سیرت حیات الصحابه عالم الاسلام رادیو په کندهار ښار کې لومړنی شخصي اسلامي رادیو په دې ښکلي او ښایسته کې د ژوند څو شېبې تېرول عالم الاسلام رادیو د هیلو او خوښیو سرچینه د کامیابۍ راز د الله جل جلاله په عبادت کې نغښتی دی زمانہ لري دوام تا بنا